محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دغه دو آیات مبارکان د سورة بقره 255 او 255 آیاتونه د دې ربط چې دی د ما قبل سره دادی فما قبل که الله عز وجل چاغه دوهمه سپاره ختمېدله شاهدی پر دې خبره ورکړه چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم د شک وتلی رسول دی و انک لمن المرسلین. بیانو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو څه دلتنګي پیښ شوه چې الله پاک ته زما پر رسالت شاهدی ورکوي. انسانان په دې شاهدی مونږ نه کانې لا ایمان نه راوړي کلمه نه وایي نو دا خو انسان ته یو نوې حسرت پیښي. الله عز وجل دا درېمه سفارت شروع کړه تلک الرسل په دې کې ورسول علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکړه چې دا د انبیاو مخالفت د آدم علیه السلام د وخت په خلکو کې را روان دي. الله دا اراده نه ده کړې چې ګرد خلک دین وکړي، نه دغه اراده کړې ده چې ګرد خلک کافران سي. بس یو څه به کافر یو څه به مؤمن چې دا جنګ پر دین باندې تازه تازه یې ګرد مر سره روان. دا د الله اراده دغه څه ده. نو کتاب باندې ګرد خلک ایمان نه راوړي، ولې که ګرد ایمان راوړي جهاد چا سره کوي خو هغه جنګ فاتیږي چې هغه عبادت دی په اسلام کې. نو ته په دې کې جلتنګي ولې کوې؟ پس وروسته بیا هغه د انفاق مسئلې ته الله عز وجل راغلی چې انفاق تاسې در هغه ورځې د مخه وکړي چې په هغه ورځ کې بیع و دوستي و شفاعت خیرخواهي نشته. د دې څخه د الله عز وجل عظمت د انسان ذهن ته راتلی چې دا الله داسې الله دی چې د ده په وړاندې څوک شفاعت لا نشي کولی بې اجازې ور ولاړېدای لا نشي. د دغه عظمت تفصیل دپاره آیت کرسي راله چې الله لا اله الا هو چې د الله وحدانیت بیان کړي هغه څو صفات د الله عز وجل راغلي. په هغه ځای کې رسالت ثابت شو. د دې دواړو څه دا خبره لازمه شوه چې د اسلام دین حق ولې نو چې رسول باندې د الله تعالی د طرفه شاهدي راله چې دا رسول دی او د الله عز وجل وحدانیت بیان شو چې الله عز وجل چې دی علی عظیم دی چې څه اوامر فرمایي څوک څه نشي ورسره ویلی. نو خو د اسلام دین د دغه قرآن څخه راغلی دی، د دغه رسول څخه راغلی دی، د دغه الله څخه راغلی دی، دا معلومداره حق دی. نو چې حق سو د لمر سپین ښکاره سو پر دغه اوس الله پاک یو تفریح ورکوي. باره وایي نو چې شی د لمر ښکاره سي په هغې کې نو د زور څه ضرورت دی چې هلکه راسه په دې دین کې داخل سه. خو پخپله یې وینې چې لکه بله پالي د اسلام دین زګېږي پکښې داخلېږه داخل سه که نه د خلکو پر چم تر توره دي خدای کیر که منې وې منې که نه منې مې منه کافر کېږه کافر سه ستا به کو په خوښ. دغه خبره اوس الله کوي ولې خو هغه د مخه خبره برملاس ورروښانه سوله. دا خو د دې ربط شو. بل یې شان نزول دی. شان نزول یې دا دی په روایاتو کې راځي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی وایي دا په حسین انصاري کې نازل شوی دی. حسین په سین نه دی په صاد دی نوم یې د دې سړي نوم. د هغه دوه زامن و دواړه پر نصرانیت پاته و اسلام یې نه وراوړ. نو دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته روزمره براتی د نبی علیه السلام خبرې به اورېدلې. زامن یې نصارا او پر عیسی علیه السلام یې کلمه ویل، پیغمبر علیه السلام یې نه مني. نو خو اوسېده به غالبا په یوه کور باره د نبی علیه السلام ټول باره د زما د زامنو کفر د نصرانیت دغسې را باندې غمیږي چې د خلکو پر شان خپل کور ته ولاکه ورتلی سي ورته کتای نه سم. نو چې زه مؤمن یم دی پر کفر باندې روان.
نو که ستا راته اجازه یې زه د دوی سره زور کوم د خلکو په چمول د ډانګ په زور ولا مسلمانان کوم یا بس ته اجازه راته وکړه د چې دغه اجازه وغوښتل الله عز وجل دغه لومړنی آیات چې اوس ما تلاوت کوي دغه 255 دغه یې نازل کړي چې په دین کې زور نشته چې څوک غواړي دغه دی که نه غواړي مخ ته یې ښه دغه اوس وایي لا اکراه زورګیري نشته په دین کې چې په زور دې چاته سوټۍ بند کړي چې ته دین راوړه ولې دین چې سړی په خوله یې وایي په زړه کې نه دغه دین دی نه دی د زړه باندې څوک اطلاع وستلی شي پر زړه چې دنه واقع هغه د دین ومني نو چې ته زور پکې وکړې خو بیا پایدې دي په خوله به کلمې درته وایي په زړه کې به الله ته ښکنځل کړي په زړه کې به قرآن ته ښکنځل کړي نو په دغه الله وایي پې نفسهي چې دین ته وګورې دین د دغه نه دی چې څوک زور پکې کوي کوای نشي پکې کوي ولې خو په زړه څوک خبرېدلی شي په زړه کې به ایمان نه لري په خوله به درته وایي رامیړو نو د خولې هغې به کله معتبر خو اعتبار نه لري نو ترجمه به څنګه کوو لا اکراه زورګیري نسته په دین په نفس دین کې په دین کې څوک زور نشي چلولی چې که یې ولا کې پکې کوي وچلولي خو دین هغه حقیقي هغه د زړه شی دی هغه کله کولی شي نو ظاهر خدا د نفس صیغه ده چې اکراه نسته پکې مفسرین رحمت الله علیه وایي دا متضمن نهي لره دی چې معنا کوي است امه نه په خدا معنا چې دا شی خپل نسته نه دا دی چې مې کوه ته کار په لري نو لا اکراه زور نسته په دین په نفس دین کې چې ته زور وچلې دا نسته او کوای هم فائدہ نه کوي د زور دین څه کار دی قد تبين الرشد قد په تحقیق سره تبين علاوه بالکل روشانه سوی دی ځلیدلی دی الرشد و هدایت چې د اسلام دین دی من الغی د ګمراهۍ څخه د اسلام دین دغسې برملا دی د هر چا اثر په خلاصېږي چې دا ډېر ښه قوانین دي پکښې کې ډېر ښه احکام پکښې کې دي د ګمراهۍ احکامو ته وګوره و دغه ته وګوره هر څوک پرې سره جلا کړي د مثال په طور موږ داسې یو جزیه بیا زه پیش کړم د ښځو په باره کې چې د اسلام کوم قانون دی د ستر چې دوی څنګه مستوري په څنګه لباس کې دا په دغه لباس کې ښه ایسي او که چیرې دا د نفوذ پر کوتۍ باندې خطر یې لسه بربنډه یې لیکلي خو دلته د دې عزت پایماله سو که زموږ ښځې واقعي هوښیارانې وای دا د مسلمانانو دا یا د کافرانو د دوی باید دغونه غټ جلوسونه او ارتالونه کړي وای چې تاسې زموږ عزت څه ځینې را جوړ کړي په روپۍ دې کړم په روپۍ دې زما عورت خلکو ته لڅ کړي او زه خو باید په لکونه ویله څه سوی زه خو باید په میلیونونه ویله څه سوی تا اوس د نفوذ پر کوتۍ هم لیکلی دي د واسلینو پر کوتۍ باندې هم لیکلی دي پر بل باندې هم لیکلی دي په اخبار کې هم لیکلی دي تاسې خو زموږ څه یو ساتیری جوړ کړي ګر سره زموږ عزت مو پایماله کړي لیکن چې الله د بصیرتو د سد سوری وربند کړی دي دوی په دې فخر کوي چې دا زموږ حق دی حق خو نه دی حق خو نو دا دی نو خو به یې چې دا ښځې بیا راولاړې شي نران بربنډ ولیکي لس لڅې ولیکي پر جوارو چې ته بیا دغه شی خلاص دویم باید ولیکي نور په دې قانع کېږي خو نه قانع کېږي وایي زما بې عزتي دې وکړه خو بالعکس نران د دوی بې عزتي کوي په دغه وخت کې باید یې راپورته شي نو د اسلام قانون چې دی په هر شي کې سنګیني ده هر څوک به پوهېږي چې دا د عزت قانون دی نو الله دغسې وایي زور پکښې نه چلیږي قد تبینه بېشکه روښانه ده ځلیږي الرشد هدایت من الغی د دلالت و د ګمراهۍ څخه دا بلکل سره روښانه دي نو چې روښانه یې په زور په تناول څوک ولې راکشي فسی الله عز وجل فرمایي فمن پس هغه څوک یکفر چې دی کافر شي بالطاغوت په طاغوت په باطل سره د باطل څخه مراد دغه شیطان دی که د انسانانو د قسمه شیطان دی که د پیرانانو د قسمه شیطان دی شیطان دوه قسمه دی یو دغه دفاع شیطانان دي چې موږ ته په ګلۍ کې وینو را سره تېرېږي را سره کښېني ولاړېږي دغه بدمزاجه انسانان چې طبیعتونه یې خراب دا معنی چې و ګناهو ته زوري و کفریاتو ته زوري دغه ته هم طاغوت ویل کېږي هغه بل شیطان چې سړي ته وسوسې وراچي چې د پیرانانو د قسمه څخه دی هغه ته هم طاغوت ویل کېږي د دغه طاغوت ته دواړه مراد فمن پس هغه څوک یکفر چې دی کافر سي منکر سي بالطاغوت معنا دغه شیطاني باطل قوت بلکه انسي دی که جني دی هغه څه منکر سي هغه ته ستا خبره زه نه منم دغه باطل پرست انسان ته هم جواب ورکړي چې ولاکه قدم وکړي در سره ولاړ سم هغه بل جني هغه پیرانانو شیطان ته هم جواب ورکړي چې ستا په کول زه نه کوم دا کار وکړي ویؤمن او دی باور وکړي بالله پر الله او پر الله عز وجل بیا سم دم ایمان راوړي تصدیق پر وکړي نو دې سړي څه چل وکړي فقد استمسک فقط په تحقیق سره استمسک د لاسونه ټینګ کړي استمساک دغه دی چې سړی دغسې ورابنه کړي یو شی ټینګ ونسي نه یې لکه لکه سړی چې د بامه شوی کېږي بس په یو شي پسې لاسونه تکه کړي یا ساتلي وي یا په یو شاخ تکک یا یو تناو تکک بریانو څنګه ټینګ نیولي دغه ته استمساک وایي ټینګول مسک ټینګولو ته کېږي دی طلب د ټینګولو کې چې خطا نه سم د جزا بالعروة په هغه لاس کې ورسیب سي الوثقه چې هغه ډېره محکمه رسي عروه د هر شي و هغه ځای ته ویل کېږي چې سړی یې تر نیسي
مثلا دغه ټیبل دلته پروت دی، تر دغه ځایه زه نیسم، دغه د عروه سو ګډوه پرته ده، تر الاستې یې نیسم، هغه لاستې چې درې ځینې سړوبیانې کوزې که مو لیدلي دا یې عروه سو. که غټه باټلۍ پرته وي، سطل پروت وي، لوسه له هغه پرته وي، تر هغه ځای چې زه نیسم هغه ته عروه ویل کېږي. هغه نو اکثره وخت یا د مثال په طور د ربړه څخه جوړ وي، ګای ګای د سطل غیر د اوسپنې څخه جوړ وي، ګای ګای د کلکې و پنډې رسۍ څخه جوړ وي، خو عروه هغه د نیولو ځای ته ویل کېږي. نو الله پاک وایي که چا دغه دوه کاره وکړه، په طاغوت کافر او په الله باندې مؤمن، ده ګویا که دغسې عروه وکړي یې ټینګه کړه چې هغه د شکېدو وتلې ده. دا ټینګوالی الله پسې ورته ظاهري وایي لا انفصامه چې هېڅ شکېده نشته له هادیې لري، دا د شکېدو وتلې رسېده چې دا به شکېږي. نو دا سړی مشابه کړي د چا سره؟ د هغه چا سره چې هغه په رسۍ کې یو کلک ځای نیولی. دغه سړی اوس که دا رسۍ په خپله دی لکړه خو دی شوه کېږي، د رسۍ د شکېدو امکان شته؟ پالو یې پنډ د اوسپنې په کیبل پسې لاسونه تکې کړي دي، خو شاول چې دا کیبل را ځای کشي دی پسې زړېږي. یو دی چې دی په خپل اختیار یې لک کړي، د رسۍ د شکېدو ته هم خو نشته چې اوس به دا غټ کیبل وشکړي، هلکه لاس پسې تکې کړي، هغه وایي دا په مټرانو ولاکه وشکېږي. الله عز وجل عین دغه سړی چې د ایمان راوړي په طاغوت باندې کافر سي، نو د اسلام دین ګویا کې یو کړی سوه، الله وایي ده تکیه کړه، دا کړي د شکېدو وتلې ده چې دی جنت ته بیایي. یو به هغې چې دی خپله مرتد چې لاسونه خطا کړي به راوایي زه به الله نه کوم. الله وایي دغه د اسلام دین هم د شکېدو بیا وتلی دی. بل ځای دې ولاکه ودري، خاص په جنت کې د الله و حضور ته دې درېږي. که دې خپله لاسونه خطا کړه هغه خو نو بیا ستا بدبختي ده چې باره لاسونه یې لکه یې دغه سړی چې په دا دین پسې منګوله ټینګه کړه، دا یو مشابه کړي د هغه رسۍ والا سره. په دغه عروه دلته ذکر کړه د اسلام سره، نو رسۍ چیرې وه؟ دا رسۍ ده، دا زموږ دین، خو رسۍ نه ده. چا لیدلی دی د اسلام دین چې دا رسۍ ده؟ رسۍ نه ده، مګر داسې تشبیه ورکړه سړی چې په رسۍ پسې لاس ټینګ کړي. والله سمیع علیم. مګر هو یو شي ته به مو پام الله وایي دا رسۍ چې ته ټینګه یې، دا زه پوهېږم چې په خوله باندې ټینګه یې، په خوله وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اما الله وایي زه علم در باندې لرم چې دا مازې د خوله دی، د زړه نه دی. دا چې داسې لاس ور واچوه، د درواغو لاس یې ور اچولی دی. هغه رسۍ دې ټینګه کړې ده، په حق دې نه ده ټینګه کړې. علیم الله خبردار دی په زړه کې، چې په زړه کې واقعي لاس چې ټینګ کړي، هغه د زړه لاسونه په دغه دواړو الله وایي زه پوهېږم. نو دا رسۍ د اسلام چې ته ټینګه یې، دا په دواړه رقمه ټینګ کړه، هم په لسان باندې هم په قلب باندې. ولې الله وایي زه سمیع و علیم. سمیع اورېدونکی، علیم خبردار دی. اورېدونکی خبردار دی، ستا خبره بیا نه شي ځین تېرولی چې ظاهره یې ښکاره کوي چې زه خو مایدګین کوم، لاسونه مې ټینګ کړي په باطن کې نه. نو د آیات کریمه ترجمه خو خلاصه سوله. اوس دلته یو سوال واردېږي. سوال دا دی چې ښه ملاصاحب، ستا دغه آیات کریمه چې په قرآن کې وایي چې لا اکراه، هېڅ زور نشته فی الدین په دین کې، خو زه به در وښیم چې ستا علیحده پوځونه تیارېږي، اسلحې ورکول کېږي، برتۍ کېږي، ځي جهاد ته روان دي، وایي موږ جهاد کوو. دغه زور دی که نه دی؟ دا مړي چې ته پیدا چې ته پاره کوي، یوازې په مځکه کې دین راولم. قرآن څه وایي چې زور نشته او ته جهاد ته جوړېدلی. د دې جواب دا دی چې جهاد چې دی هغه فقط د اسلام د تقویت لار ده، د دین د زورګرۍ لار نه ده. ولې مجاهد چې جهاد کې کافر ته څه وایي؟ باره وایي زما د مخه چپ څه خپل دین کوه، زما مقابله مه کوه، ونسه جزیه قبله که رعایت شه. نو که د دین په زوره په باندې خو ورته ویلي به چې خامخا کلمه ووایه. کلمې ورته وایي مجاهد وایي که کلمه وایه ورور مې راځه، که نه وایه زما د لارې به چپېږي، زما مقابله مه کوه، مخ ماته رایې لکه زه استسته، بس دا زما تقویه ده چې ته مې مقابله ونه کړې. د میاشت یو څه جزیه راکوه، ستا نکي پیرهداري خو نو زه نشم کولی چې ته به بت سجدې کوې، ته به خنزیر خورې، ته به شراب خورې، او پر تا به زما د اسلام د عسکرو پیرې ولاړي، ته به زما په بازار کې تجارت کوې، څوک پر غږ نه درته کوي. د دغه نه یو جزیه راکوه. نو ګوره که چیرې د اسلام دین د زور دین وای، نو خدای به په جزیه نه یې لکولی، خامخا به څه شي ځینې غوښتی کلمه. اوس د کافر وایم خاص کلمه غواړي مجاهدین، نه غواړي، وایي زما مخې لکه چې زما مخې لکې، نو دا اکراه په دین کې نسوله. دا فقط دا جهاد دغه دپاره کېږي چې د مخه څخه خپل خنډونه ایسته کوي. دین په زوره په خلکو نه مني، دین د خوش رضایي کار دی. کلمه وایه ورور مې، که نه وایه زمې را دې خواته د مخه ځې مې چپ شه. بل سوال دا واردېږي چې ښه په زمي خو ته کار نه لري، هغه د کوپر یې ورسره منې وه، د هغه ستا کوپر صحیح دي، که وایه ستا دپاره. زموږ دین اسلام دی، تا پر دا کوپر پرېږدم، دلې خپل کوپر کوه، اوسېږه زما په ملک کې، زه دې دفاع هم کوم، غیبت دې هم نه کوم، ستا وینه هم دغسې ساتم لکه د مسلمان غې، ستا عزت دغسې ساتم لکه د مسلمان غې، دغسې پیره دې کېږي، دغسې ستا خبرې ته غوږ نیول کېږي. سوال دا دی چې ښه حربي خو نو نه پرېږدې. حربي هغه دی چې هغه مقابلې ته راوړاندې شي، هغه وایي زه ولاکه مخ درې لکه جنګ در سره کوم. دغه بل مرتد نه پرېږدې. مرتد چې پلای دین منلی، لا اله الا الله ویلي، باره بیرته کافر خو دغه وژنې، دا خو بیا کلمې نه یې لکه
دا مرتد خو به کلمې نه لکه دی په جزیه یې لکېږي مرتد چې هغه وایي زه جزیه درکوم زه به خپل کفر کوم پخوا مسلمان وم بلا زه اسلام نه منم په ما کار مه لري دلته زه اوسېږم اسلام وایي ته ولاړ ولاکسې ستا دا یا حلالې دی یا کلمه ده خو دغه دی پر جن باندې زور کوي موږ دلته په ترجمه کې ویل چې اکراه په جن کې پې نفسهي نشته پې نفسهي چې جن ته وګورې زور نشته پکښې دلته خو عارض پېښ دی د عارض د خاطره څه بیا زور زه کوم نو عارض دا دی چې ودته هم ښه تا دا زما جن ومني بیرته منکر سولې د اسلام جن دې ومني خو د جن څه خبره ډرې جوړه یم د هر الک چې خوښه سوله مازګر کافر دی ماخسن یې بیرته کلمه ویله د سهار بیا کافر دی مازګر کې بیا کلمه ویله د باره خو د جن ډرې جوړېږي پسخند نه جوړېږي نور خلک برای د اخر خوند کې سهار ماښام به دی ګای کافر کېږي ګای به مؤمن کېږي نو ته چې زما جن سپکوې ای مرتده ته ولاړ ولاکسې ولا یې بیرته جن ومنې ورې چې یو ولاړ سي ورسره حلال شي قتل شي نو د دغه خاطره د عارض د خاطره د سره زور کېږي د عارض د خاطره زور چې دی په دنیا کې هېڅوک نه وایي چې دا بد کار مثلا زه ستاسې پوښتنه کوم د امریکا په ملک کې جیلونه نشته په جرمني کې جیل نشته خانه معبس کې ورته وایي په دغه پاکستان کې جیل نشته د چیش دپاره دا جیل جوړ دی دا خلک پر دغه بندیان چې ته جن ولې نه منې باچا ورته زما قانون چې نه دی منلی ګوره مخالفت چې کړی دی جیل ته دې بیا نو د الله قانون هم دغه دی چې هغه وایي جن دې ومنئ بیا غوښتل نه حساب د الله قانون مات کړي نو ستا قانون چې مات کړي هغه دی په زورو نفر دې وجیلو ته اچولي در اوس یې د ژوند د مرګ د راکه ولاکه معلوم دي د خلکو څه ورک ته ځان ته دونه حق ورکوې چې ستا خبره څوک نه مني جیل ته به ځي ستا خبره چې څوک نه مني هغه به پر کور چاپاوال کېږي ښځې ونر به بېعزته کېږي او د الله قانون کې نه مني هغه ته که سزا ورکول کېدله باره د طبیعت خټه دی د اسلام جن خو نو دی دروند جن دی دا ستا قانون پر هغه دروند دی کې پر ناکیشه باندې کور عیال ور در بدر کوي زه یوازې مرتد راکشوم نه مور بېعزته کوم نه خور بېعزته کوم نه پلار بېعزته کوم نو ګوره دغه کسان چې سوال کوي دوی معلومداره در الله و ځان ته غټه مرتبه ورکوي که د پولیس مخالفت وکړي د هغه هر څه ما د خلکو پرچم سر یې چټ مادي لیلام چې ته زما د قانون مخالفت کوې او د اسلام د قانون مخالفت چې وکړي هغه ته به څوک غږ نه کوي بره دا بیا د ظلم جن د ظلم نه دی بلکل حق جن دی د الله هم د حق دی مؤمنانو ته امر وکړي بره اوسې حلال که یا دې کلمه ومني په مضمون تاسې پوه سواست نو چې په نفسهي په جن کې زور نشته دغه ګای چې زور راځي هغه د عارض د خاطره دی د بله خاطره دی چې دا سړی د قاضي ته مجبور کړي چې دا سزا ورله ورکړي پاته هغه حربي دی حربي چې ستا سره جنګ کوي نو خو هغه مې درته ویله چې ما دی زما سره جنګ کوي خو ما د پښو اچوي زه یې پکوي مې نو زه ورته هم د پښو مې ولې اچوې خود د سره باره زه جنګ کوم باره ته نو جن قبول کړه نو چې ته زما سره محاربه کوې جزیه خو نه راکوې د مخه مې نه چپېږي نو اوس بله لار ولاکسته یا دې حلالېدلي وژل دي یا د اسلام جن دی که تسلیمېږي تسلیم شه د خپل کفر د دې ورله کوم نو دغه سوال پر دغه آیات کریمه چې دا جهاد ویل کوي موږ جهاد د دې دپاره نه دی هغه جواب مې در زده کړي جهاد د دې دپاره چې خامخا به په خلکو زه کلمه وایم جهاد دغه دپاره دی چې مخ رایله ایسته د مخه مې چاپس که تا د مرتد سوال راپورته کړي د هغه حربي سوال راپورته کړي چې د هغو سره بیا ولې جنګ کوي هغه خو بیا عارض ورسره دی عارض دغه دی چې زما قوت کمزوری کوي چې جنګ راسره کوي په یوه لار غاړه نه باسې پرېږدي مې نو خود زم جنګ درسره کوم او مرتد ته وایم چې ته زما دین کمزوري کوي خلک باره هر الک هر نوجوان چې خوښه یې سو په هغه ګړي به کافر کېږي چې خوښه یې سو په هغه ګړي به مسلمان کېږي د دې جنت څخه باره د خوسي کوټه جوړه سوله سهار یې یو رقم کړي بل ورځ بل رقم کړي وایم اهانت نه حسابت د سره وار د واره تا ته اختیار دی قد تبین رشد من الغی د اسلام خوا خوښی که د کفر خوا که د کفر خوا خوښه ده پر هغه اصلي خپل په درې کفر پاکېږه پاته سه او دا چې ایمان راوړي بیا اوړي بیا جنت پرېږدم پسې اوس دا بل آیات چې راځي د دې رابط د ما قبله سره دا دی چې دا مخکې په دا اوس آیات کې چې دا اوس موږ ترجمه کوي فلحال په دې کې تا ته کوم شی بیان شو دلته ایمان او کفر درته ښکاره سو چې څوک چې مؤمن سي هغه دا رقم دی لکه په یو داسې رسیب چې لاسونه ونه سي چې هغه شکېدل نه دي چې دا به الله پاک ته ځي څوک چې کفر غواړي که د طاغوت په خوا پسې ولاړ سي معنی هغه خو نو چې دی هغه بیا په کلکه رسیب سي لاس نه دی نیولي کفر نو چې دی خو هېڅ بقا نه لري نو په دغه آیات کې د ایمان و د کفر خبره سره تشریح سوله په عین حال کې ضمنن نو خو مؤمن او کافر هم سره تشریح سوله چې مؤمن کامیاب دی کافر ناکام دی الله اوس مقصودن بیانې چې مؤمن سره کم دی کافر سره کم دی الته ایمان او کفر تشریح فلا اکراه فی الدین کې دلته مؤمن او کافر تشریح کیږي چې د ایمان خاوند رمبارات څنګه سونه چې جای چې شته د کفر د خاوند نتیجه چې شته الله فرمای الله فاک شدی ولی دی محبت کوونکی دی مرسته کوونکی دی دا ولی په دوه معنی راځي امداد محبت دا یو معنا سره ولی معنا سرپرست چې تولا کوي دی چا
اوس بابا د خپل زوی ولی دی څه معنا سرپرست دی د په امور کې تصرف کوي الکه دا وکړه الکه هغه ګای به یو انډوال د بل انډوال ولی نه دی سرپرست نه دی خو محبت ورسره کوي کدا غي کار پیش نصرت ولر ورکی دلته دواړي سي کیږي الله پاک چې دی ولی محبت کوونکی او نصرت کوونکی دی الذين دغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي ولی الله پاک تصرف کوونکی دی الذين دغه کسان امنو چې ایمان راوړي تصرف هم الله پاک شي کوي څنګه یخرجو الله را باسهم دی یا بچاوي من الظلمات د تاریکی څخه د کفر د تاریکی څخه د ګناه او د جهالت چیرې را باسي الا نور و نور کې را باسي ورونه ته د ایمان ګوا کې رونه ده بلپټي لګیږي کفر ګوا کې تاریکات طاعت و عبادت ګوا کې رونه ده او دا ګناه ګوا کې تاریکات نو الله پاک شدید د دې سره چې دوستي کوي محبت ورسره کوي نو کبي امداد ورکي کم کومه کوي یخرجو را باسهم دي سمانا کدا سړی کافرو الله اراده د جن کړي او مؤمنونو الله د سم رسول سره کې د کفر څخه سم د مراباس د تاریکی څخه ایمان چروي و نور وروناته د ایمان د عبادت دغه نور دی رونات او کدی د سره څه وخت له ایمان راوړي دی بیا الله پاک د مؤمن اخراج ظلمات څخه کې بیا نور ایستل ترجمه ده بچاوي روزمره بچاوي د مؤمن چې هر ورځ بازار ته راوځي شیطانان په پسیږي چې نن به کوپر ته کاش کې سبب کاش کې خو دنیا وسګر د باطل نیولې ده الله عزوجل غړې په غړې دی بچاوي د کوپر د کارو څخه چې مکه په ځړ کې هغه شی اندیشنه هغه شی الهامات ورته کوي نو د یخرجو ترجمه دوره کم اسو یخرجو را باسی هغه څوک چې په کوپر کې داخل دي الله اراده د ایمان ورته کړی دغه سره نصرت کوي یا یخرجو بچاوي محفوظي ساتي هغه به هغه چې په حال اوس مؤمن دی د کفر خواته دعوت ورته شروع دی الای غړې په غړې راګرځي حفاظت کوي ولذین هغه کسان کفرو چې دي کافران کوم څوک چې بیا کافران سوي اولیاءهم الطاغوت اولیاء دوستان محبت کوونکي هم دي الطاغوت هغه دغه طاغوت شیطانان دي کده انس قسمت څخه دي کده جن د قسمت څخه دي په دنیا کې خو چې دغه نه دي اکثر د پالټوي را باران اکثر دغه رقم دي دغه طاغوت څوک چې په پالټي کې داخل شو دا پالټي په نن زمانه کې دغه رقم د لکه آس چراولې و ټانګې ته ودرې ټانګې ته چې آس وتړي بارے دلته د سرمنې عینه کې وريشي و آس دا د سرمنې عینه کې څه کوي دا د څه د پاره د دې د پاره د شی پکې کې ویني یا هغه د دې د پاره ایشاو خوانو مګوره بارے چې ما پر شور وسفر په دې مروسه ته بځي دوی به فکر نه بنګيږي چې هغه شی وویني هغه شی ویني بس فقط ما ځای غلا روشکار کی بل چې پر ارخه چلا خضر پسې وته بځي په اره پالټي کې سړی داخل شو بارے د دې توای و ازمان اوس که باطل وک حق وته بغیر د حق بوله د سخته یې روا خو دی روا دا ناروا به امر روا بوله بارنه ته په پالټي کې تلای سي بارے ته طریقې کوي سي مخ ته تلای سي او ستای نه کې تا نه وی شه د سرمنې عینه کې اسې د ځان نه جوړ کړي نو خدای چې غلط کار وکړي چې تا ورزه خو جن کوم خدای غزای جن ناروا دي دینو دونه منشي دغه نه به تاثیر پر وکړي ته چې وای خدای دې تاسو سوال پر وکړي نیو درې څلور ورځې دا تاسو سوالونه دی ګالي ته اخلاص نه لري دی مخلص نه دی بارے بغل ته کوي باسي اې پالټي دا قانون دی که اسلامي ده که غیر اسلامي ده دا غلط ته بغلط نه وای د شته به ته شوای بته به ام شوای دوار بارنه تا الیک پر غوژو یشي بارنه یو ارداوا سړی ته ورچې یو کو وربشي ورلروکی لکه آسته بار خلک نو ارداوا ورکی کله د په غلطي ګوته ورول نو دغه سګړنج کې په چپلا خو واجه کې په مرده کو وشتلې کې دغه سی بنج کړه را بلا چې در وکړه وای دا اخلاص نه لري جذبه نه لري خو وسورته به جذبه په ولا چې درته ډیر لرم خو ستا دغه کارونه ناروا دي نو ناروا خو به ناروا وای په پالټي کې دانسته دلته الله عز وجل وای د طاغوت دغه کار دی ګردمو یخرجونهم من النور الى الظلمات نو طاغوت سمرات څوک سمال دغه انسی شیطانان امزنه مراد سورت د لډران او د جنی شیطانان امزنه مراد ول د پیرانو د قسمت څخه دا دواړه سړي ته دغه کارو کی د نور جلاکی د اسلام دغه حق لارې څخه ظلمات هغه د دلار د چې د پسخه د پاغي تاریخي امور سره است خو د نفسي خواهشات په ګرځي ته به د نفسي خواهشات جن بوله نو دا کافرانو سره دوستی خدای نه لري طاغوت یې ورسره لري طاغوت د سره چشکی هغه د تصرفات کی د دمرسته کوي یخرجون دا طاغوت چې دی را باس هم دغه کافران من النور د نور څخه را باس چې هغه ایمان دی او یا هغه اسلامی احکام دی الا الظلمات و تاریکی کې راولي تاریکینو یا سمدم په کوپر کې داخل کې کافر کې یا په ګناو کې درو دی هغه خپل غلطي په د باندې باندې د غلطي ورسره تاییدي اولئک اصحاب النار نو په دې پای کې الله عز وجل اولئک دغه کسان
چې دا کافران دي او د ده ولي و د ده دوست و محب طاغوت دی باطل قوت دی دا کسان چې اصحاب النار الله وایي دا د اور خاوندان هم فیها خالدون هم دی فیها په دا اور کې خالدون همیشني دي دی داسې نه دی چې د یو څو ورځې میلمه دی باره راوځي د طاغوت لاره که دې ونیوله په اور کې به همیشه د اسلام د جنت څخه دې باسي اوس یو سوال دا واردېږي چې هلته مخکې هغه مؤمنان ذکر کول د هغو ولي الله پاک دی دی د چا څه راباسي د تاریکۍ څخه و نور ته نو خو هلته به بیا داسې ویلې چې اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون بابا شاه مؤمنان چې بیان کړو هغو ته دې کله دا سزا ذکر کړه چې دی د جنت خاوند دی همیشه دا بل کافر چې بیان کړي نو چې دا مرزم کړی چې دی د ګرد عمر دپاره په دوزخ کې دی نو خو دا بل جزا به دې هم راښودې وه چې د ګرد عمر دپاره په جنت کې دی هغه یې پرېښاوه هغه یې په دې پرېښاوه چې بابا چې الله پاک د ده سره دوستي وکړله نو ته جنت څه کوې نو چې یوازې جنت یادې ګرد د دنیا شي اوښادی د دی د آخرت غم د دې د دنیا غم د دې یوازې جنت ولې یادې کېدای شي په خبره پوه شوې دا حدیث شریف کستې په یاد د روژې په باره کې الله عز وجل وایي د ابن آدم هر عمل چې دی وکړي زما دپاره زه پر هغه باندې دته ثواب ورله ورکومه مګر روژه چې ده والصوم لي وانا اجزي به روژه نو زما د هغې جزا نو زه ورکوم هغه تفصیل نو څوک نشي کولی چې څونه جزا ورله ورکوم چې هر څه کلم پر وچلی چې حورې دي غلمان دي نعمتونه دي انګور دي پلان تر دغه ډېره د کلم نه پسې رسېږي بالا فقط دغه قدر پرېښول چې انا اجزي به زه جزا په ورکوم بالا یې د جزا تفصیل ورله راور نه کړي کېدای شي په خبره پوه شي حتی په ځینو محدثینو داسې تفسیر کړی دی وایي وانا اجزا به مجهوله صيغه ده الله وی زی جزا ام ګرد زی وګټلم بالا زده ده دلته عین هغه چل سوی دی چې الله وی عزت چې د کم چا سره دوستي وکم د ظلمات څخه و نور تر اباسم بالا د ثواب ذکر کی چې حری ورکول کیږي یا جنت ورکول کیږي الله نو خو زی وګټلم زی دوست مزه چې دوست په جنت کې چې دی غواړي هغه شی د ترسیږي خو الله د خزانو مالک تخپل کین خو هغه تاسو د دوستي اعلان کړ الله ولي الذين نو دا توري په پای کې څه کوي چې د جنتی دی جنت ته ویږي خدای الله دوستي دی بس چې ته غواړې دوستي د دوست نه سپمې درکې بالا په جنت کې لای ارشي چې ته غواړې د دابل انجام پوښي د دې چې کافر شو په تاغوت په ولاري دا به څه کیږي الله نو بارد د انجام بیان کوي اصحاب النار دي د اور خوندان دي او هم دی په پاغ خالدون د امیش د پاره دي نو په دغه دوه آیاتو کې چې دی هغه یو حکم جزدا کې چې په دین کې زور نشته دا ظاهري زور چې چلیږي د مرتد سره یا د حربي سره هغه د عارض په خاطر چې په نفسه دین د زور کار نه دی الله دا روښانه د اسوک چې روښنايي ته راځي ارڅوک چې کوپر ته تاریخي ته هغه د کار دی په دې اوس آیات کې د مؤمنو د کافر انجام بیان کی چې د کافر انجام چې دی چې دغه دین نه کوي هغه دوزخ دی د مؤمن انجام چې دی هغه دغه دی چې الله یې دوست نو دوست خو دوست ارشي ورکی الله یې ګرځي نعمتونه د فارج نو الله عز وجل مش په خپل دوستانو کې راوړي نو موږ بل توای چې د خدای دوست نه الله تعالی موږ دوستان کې چې الله زموږ څخه ګرځي شان زموږ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین